د هند تر واک لاندې کشمیر پولیسو ویلي د زیارت پر ورځ د جمو د بسونو په یوه اډه کې یوې چاودنې لږ تر لږه 18 کسان ټپي کړي دي. د جمو د پولیسو مشر رسنیو ته د پیښې په اړه معلومات ورکړل. It seems that the grenade has been lobbed from outside. داسې معلومیږي چې ګرنیټ اډې ته له بهره ویشتل شوی او د بس لاندې چاودنې خلک ټپي کړي دي. دا له هغې څو اونۍ وروسته ده چې د کشمیر په پلوامه سیمه کې د جیش محمد ډلې په یوه ځانمرګي برید کې 40 هندي امنیتي سرتیري ووژل شول. د روسیې خارجه وزیر سرګي لاوروف د شروع په ورځ د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل که امریکا د منځني واټن د اټومي وسلو د تړون په سرغړاوي کولو سره میزایلونه نصبوي نو روسیه حق لري چې دغه اقدام ته ځواب ووایي. د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ویلي امریکا به د 6 میاشتو په موده کې چې د فبرورۍ له 2 نیټې پیل شوې له یاد تړونه وځي. د شروع په ورځ د هند په ممبئی ښار کې د هندي سینما یوې نومیالۍ اداکارې عالیه بټ ته ایوارډ ورکړل شو. نوموړې وویل هره ښځه د دې لپاره چې له کاره یې څوک نه څوک په مثبته توګه اغېزمنېږي د جایزې مستحقه ده. بټ په وروستیو کې د هندي فلمونو وړاندې کولو یو شرکت هم پرانستی.